د آرټس اکشن فاونډیشن لخوا په زړه پورې دستوره د ډاکټر نیاز علي خان چیرمن په مشرۍ کې په 26 اکتوبر کال 2023 چې د خالي ورځ وه مازدیګر 4 بجې یو خوندوره دستوره ترسره شوه چې ورکې د فلم سټیج نامور اداکارانو برخه واخیسته. د پښتو فلمونو سپر سټار آصف خان، ارباز خان او نور نامور اداکاران په دې دستوره کې شریک شول. د دستورې شروع د الله رب العزت د پاک کلام نو شوه. د سټیج سکرټر فرایز افسر افغان او شازما حلیم ترسره کړل. دستورې ته محترم آصف خان، ارباز خان، د پاکستان ټلویزیون پیښور څانګې مشر ابراهیم کمال د وینا سره د آرټسټ اکشن فاونډیشن چیرمن ډاکټر نیاز علي خان ته د آرټسټانو د خیر ښېګړې لپاره 1 لک روپۍ نغد هم ورکړي. دستوره کې خاکې او موسیقي هم وړاندې کړې شوه. دا دویمه اهمه دستوره وه چې په نشترحال کې کیږي. دا دستوره دومره کامیابه وه چې د نشترحال کورسۍ د آرټسټانو او میلمنو نه ډکې شوې، تر دې چې په شلګونو میلمانه په ولاړې په دستوره کې شامل شول او د دستورې نه خوندونه واخیستل. په دې بنبنا کې ښاغلي شاهد خان، نصیر خان خلیل، حشمت جاوید نامور شاعر، غلام محمود شهاب، جمال افریدي، شازما حلیم، فوزیا ګلالی، اداکاره نازیه، وسیمه بیبي او نورو غړو ډیر په زړه پورې انتظامات ترسره کړل. د دې دستورې په هکله یو ریپورټ. ګرانو مینوالو، زه ډیره خوشحاله په دې یم چې 4 کاله مخکې کوم پلیټ فارم دلته شروع شوی د آرټسټانو دپاره. زموږ نیاز علي چیرمین صاحب او ورسره زموږ نور څومره هم چې سینیر کسان دي هغوی دا یو پلیټ فارم سټارټ کړی و او هغې کې ټول نه زیات دا پلیټ فارم ولاړ زموږ په خپلو آرټسټانو دی چې کوم آرټسټان پکې وو. او نن هغه پلیټ فارم چې کوم دی 2 کال مخکې رجسټرډ شو، شاته کال د یو اوت ټیکنګ سرمني شو او نن بیا کال تیر شو، بیا موږ ناست یو. الله دې کړي چې په خیر دا سرمني وشي. او د دې فاونډیشن مقصد هم دا دی چې موږ آرټسټ دپاره د هغوی رایټس، د هغوی حقوق، د هغوی پرابلمس چې کوم دي هغه سالو کړو او ټول یو ځای شو او د دې پلیټ فارم باندې لکه وی کین سالو دیر پرابلمس. مین د دې مقصد دا دی، اوبجیکټیو یې دا دی هر قسم هغې کې ستاسو بیماري هم راتلی شي، هغې کې هغه آرټسټان چې په شته حکومت کې د هغوی فیسیلیټي نشته یا د هغوی کار نشته، نو د دې دا یو عام شو نه ده. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو خوږ ورور زرداد بلبل او دې ټایم کې زه په نشترحال کې موجود یم چې دا زموږ د آرټسټ اکشن موومنټ د طرف نه دلته کې د فنکارانو دپاره یو شو اخلی شوی. دا شو مطلب نی، مطلب دا وي چې په دې کې زموږ فنکاران په خپلو کې راغون شي، د یو بل غم درد معلوم کړي. دا شو د ملاقات یو بانه ده، ولې چې په دې باندې ټیکټ نشته دی، دا د فنکارانو شو ده او شو بیا هغې ته وایي چې په هغې باندې ټیکټ وي. نو دا دې دپاره دی ارینج کړې ده ډاکټر نیاز علي صاحب. هغه موږ شکریه ادا کوو چې هغه داسې یو راغونډه جوړه کړه او ټول فنکاران یې پکې راجمع کړه. دې کې به موږ د یو بل د غم د درد نه خبر شو، د حالاتو نه به خبر شو. السلام علیکم مینوالو، زه امتیاز، څوک د مینې طوطي وایي، څوک کامبډي وایي، څوک څه وایي. نو زموږ د آرټسټ اکشن فاونډیشن پروګرام دی او ماشاءالله دا دویم پروګرام دی زموږ او دلته د آرټسټانو دې کې ډېره فایده هم ده. اوس لږ یار صحت کارډونه هم پکې جوړېږي او مطلب ډېر ښه. او دا چې یو د نشترحال خو آباد شو او زه هم چې دلته نور هم آباد شي چې خلک راځي او دې کې ښه دا شوګانې هم کوي، دغه هم کوي. نو د دې شو او د سلیما شو کې د ځمکې اسمان فرق دی. موږ هم د دې سټیج نه وتي وو، د دې نشترحال څنګه فرسټ انټري په نشترحال کې شوی په 90 کې. نو زه یم چې داسې رونقونه شروع شي پکې او دا چې کوم تنظیم دی زموږ د آرټسټ اکشن فاونډیشن، د دې ماشاءالله خلکو سره ډېر هیلپ هم کوي. کوم چې اکټران یې چې کوم چې مطلب کمزوري نو هغوی سره هم ډېر هیلپ کوي، نو ډېر ښه دغه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم جانزیب خان دی، زه د ثوابۍ ګدون نه راغلی یم. خاص د فنکارانو په باره کې کوم پروګرام دی دې له راغلي او دا ډېره ښه خبره ده چې داسې پروګرامونه دی بیا بیا وکړي، ځکه چې فنکاران غریبانان بې روزګاره دي او څه داسې نور څه پی ټي یو هغه هم دغسې حالات دی.
نو که مثال په تور دا نشترحال کولاو وساتلی شي او داسې پروګرامونه بیا وشي نو فنکاران به هم ډېر خوشحاله وي او موږ به هم ډېر خوشحاله یو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا تنظیم چې کوم دی د فنکارانو چې کوم نن په دستوره کیږي په دغه کې د نشترحال کې، یقینا چې دا یو ډېر حوصله افزا اقدام دی. دا اوس یو ښه خبره ده چې نشترحال کولاو شولو، په دې کې چې کوم دی کلتوري او پروګرامونه کیږي. دې نه مخکې که تاسو خیال کړي وي نیاز ادبي سنګر د سوري لاندې موږ سور سپین سړی یو سټیج ډرامه وړاندې کړله. سټیج ډرامه چې په پښتونخوا کې د خوشحال خان خټک او رحمان بابا نه پس چې کومې ډرامې پیښ شوي، بیا ډرامه نه وه پیښ شوې، نو دا ډرامه موږ پیښ کړله. نو دا نن چې دا کم تنظیم دی، دا کم فنکاران راغونډ شوي دي، یقینا چې دا یو ډېر ښه پروګرام دی او د دې مطلب او مقصد دا دی چې په نشترحال کې د دغسې تفریحي پروګرامونو ته وده ورکړی شي. السلام علیکم. زه همیشګل پروانه د سوات نه رایټر، شاعر، ایکټر، ډایرکټر. زمونږ د ایکشن آرټسټ ایکشن فاونډیشن چې دی دا د آرټسټانو لپاره ډېر یو ښه فاونډیشن دی او د ډاکټر نیاز علي خان صاحب ډېر غټ لاس دی دې کې. پروس کال هم ډېر ښه پروګرام شو، څه کال یې د هغې نه ښه پروګرام شروع دی او انشاءالله دا فاونډیشن به زمونږ د فنکارانو لپاره هغه هر فنکار چې دی دا موسیقار دی او که هغه ټولو ته لپاره فایدهمند وي. الله مو ښه ساتي، الله مو آباد ساتي. د آرټسټ ایکشن فاونډیشن چې کوم تنظیم دی نو دې په وړاندې پروګرام کې زه راغلی وم د ډاکټر نیاز علي صاحب د کاوشونو دا نتیجه ده. ډېر ښه پروګرام روان دی انشاءالله. په خوشحالۍ هغه خبره زه دا کوم چې دوی زمونږ برسیل سپاره شوي برسیل هم راغلي وو، هلته د دې ملګرو مونږ ته دغه وکړو. بیا ډاکټر صاحب سره د خدای خیر وکړي نیاز علي صاحب سره هغه مونږ ته بیا میسج هم کړو چې به د مونر فیډریشن څونه ملګري دا به راځئ. ډاکټر نیاز علي صاحب ته داد ورکوم، تعاون ورسره قسم تیار یو چې مونږ له هم د پروګرام کې د شرکت کولو موقع راکړه. السلام علیکم جی، زه یم د پاکستان ټلویزیون ډراما آرټسټ نادیه خان او نن چې تاسو زما شاته به ګورئ مېلمانه خو کم دي، را روان دي. د آرټسټ ایکشن فاونډیشن یو ښکلی مزیداره شو چې زموږ په خیبر پښتونخوا کې کار نشته دی او د هغې باره کې مونږ د ښکلو غوندې پروګرام زموږ د آرټسټانو، ادیبانو، شاعرانو دا مونږ راغونډ کړی د دې دپاره دی چې مونږ د حکومتي چارواکو ته مونږ دا هایلایټ کړو چې زموږ د آرټسټانو، زموږ د شاعرانو، زموږ د سنګرانو ډېر زیات ستونزې دي. په هغه ستونزو کې چې دوی موږ سره لږ مرسته وکړي، مالي امداد وکړي او پکار دا دی چې زموږ په دې خوره په پېښور خاورې باندې زموږ آرټسټانو له پروګرامونه چالو شي. مونږ یو د ګلاب په شان، مطلب چې ګلاب یو ځمکه کې وي هغې له اوبه ورکوئ یا تازه وي، او چې اوبه نه ورکوئ هغه تازه نه وي مړاوي کېږي. السلام علیکم جی، حشمت جاوید یم. نن په نشترحال کې زموږ د کوم غونډه را روانه، کوم فنکشن روان دی آرټسټ ایکشن فاونډیشن د سوري لاندې، دا د زموږ د چیرمن ډاکټر نیاز علي صاحب یو ډېر ښه کاوش دی چې د خیبر پښتونخوا ټول فنکاران چې کوم تربیت لري په یو پلیټفارم را جمع کړ او د هغې دپاره یو ډېر ښه شو را ارینج کړې ده. مونږ وایو چې زموږ د دې فنکارانو چې کوم د خیبر پښتونخوا د فنکاران دي او زموږ د صوبې حالات هم تاسو معلوم دي چې اکثر فنکاران بېروزګاره دي، نو د دوی د پرمختګ دپاره، د دوی د مفاد دپاره مونږ د آرټسټ ایکشن فاونډیشن د سوري لاندې چې څه د دوی د کولی شو نو د چیرمن صاحب په سرپرستۍ کې موږ لګیا یو چې د ځپلي فنکار دپاره څه هلې ځلې وشي او د دوی لپاره څه کار روزګار څخه هم وشي او د دوی ډېرې ستونزې دي چې هغه حل شي. السلام علیکم، زما نوم حضرت ګل دی او آرټسټ ایکشن فاونډیشن زه یو ممبر هم یم او ماشاءالله زمونږ فاونډیشن ډېر په ترقۍ روان دی او دې کې ټول ټیم ورسره مخلص دی. زمونږ چیرمن چې کوم دی ډاکټر نیاز علي صاحب دی
او ماشاءالله دا خپل څه مفاد نشته دی د دې خیبر پښتونخوا د فنکارانو دپاره هغه یو ښه قدم اوچت کړی دی او امید لرم انشاءالله دا مخ په ترقۍ ځي او روان دی د الله په فضل سره. شکریه، ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو ټولو نه مخکې سلام شکریا دا کوم د حاجي اسلم صاحب چې هر یو فنکشن یا ایونټ وي دوی ماشاءالله مونږ نه هیروي. صرف او صرف دا وایم چې زمونږ د آرټس ایکشن فاؤنڈیشن چې کوم دی دې کارونه وکړه خو اپنی مدت آپ کے تحت دا چې کوم مشران دي طارق جمال لالا شو ډاکټر نیاز شو دغه شانتي نور زمونږ مشران هغوی د خپل پاکټ نه خدمت کړی دی د فنکار کړی. آیا کا فنکار سامان لري سواتی یا بنوي یا هنګوی خو دوی هغوی سره مرسته کړې ده. څنګه چې دوی سوچ دی څنګه د دوی مقصد دی هغه نه پوره کیږي. اولې چې دې سره پکار دي چې د حکومت موږ سره مرسته وکړي. څنګه چې نن دا نشترحال کولو شوی دی یا څه خاص ایونټ وشي نو هغه له کولو شي فنکار چې راشي نو هغوی یې نوسي راوړه. لہذا زه خواست کوم د خپلو مشرانو ته او خاص کار د دې زمونږ چې کوم د نشتران مشران دي دوی ته هم چې تاسو فنکارانو سره مرسته وکړئ چې دوی پروګرام کم سے کم په هفته کې یو پروګرام کوي نو دې سره به زمونږ ډېر فنکاران چې دي هغه به صحیح شي. آخر تر کومه پورې به مونږ خیرات ته ناست یو. خیرات به غواړو چې زمونږ مرسته وکړي زمونږ مرسته وکړي نه مونږ له څه لاره راکړئ چې مونږ خپلو بچو دپاره رزق پیدا کړو سبا له خپلو راتلونکي نسل ته ویلی شو چې مونږ محنت کړی دی. مونږ به هغوی له څه وایو چې مونږ خیرات غوښتی دی. لہذا زه د حکومت هم شکریا ادا کوم او دا خواست کوم چې مهرباني وکړئ خاص کر د پښتونخوا چې کوم فنکار دی دوی د خیرات نه بس ختم کړئ. جی السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم جمشید مردانې نن تاسو سره نیغ په نیغه زموږ دا پروګرام دی تقریبا هر کال کیږي. تیر شوي کال هم شوی او ډېر ښکلی ښایسته پروګرام میګا پروګرام. نو په دې کې زموږ د پاکستان نه ټول فنکاران او ښه فنکاران راځي. زموږ آرټسټ ایکشن فاؤنډیشن دا پروګرام ترتیب کړی دی. زموږ مشر ډاکټر نیاز علي صاحب او زموږ نائب صدر طارق جمال صاحب ټول فنکاران په دې کې خپل کوشش کوي لګیا دي او خپله برخه پکې اچولې ده او موږ هم پکې دا دی لګي. جمشید مردانې هم ستاسو مخامخ ناست دی او دلته منډه تړلی وی او تاسو چینل لائک کوئ سبسکرائب کوئ او شیئر کوئ. ګوره پروګرام ګورئ ښه بیا خو ورته پته ده که نه میں ہوں نا. السلام علیکم ګرانو مینوالو زه حکیم الله. نن دا کوم پروګرام چې نیاز علي صاحب راغونډ کړی دی د آرټسټانو د خو هغه دپاره راغونډ کړی دی د فلاح او بهبود دپاره او دې کې څونه آرټسټان چې راځي څونه فنکاران راځي دا د هغوی دپاره یو ښکلی ګیدرنګ دی ښکلی پروګرام دی او د آرټسټانو دپاره هغوی هر څه کوي ډېر هر څه وکړو او کوي یې ورسره. چیرمین صاحب د وایس چیرمین صاحب زه ډېر شکرګزار یم چې د دې د پروګرام جوړ کړو په نشترحال کې. ډېره مننه ډېر شکریه.